د کندهار د امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي چې د شپږمې حافظې مجاهدینو هغه 2 کسان نیولي چې له خلکو به یې موټر سایکلان غلا کول. د کندهار د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتو مسؤل مولوي صبور وایي دغه کسان وروسته تر هغه ونیول شول چې خلکو پر وخت دوی ته خبر ورکړ او دوی هم پر وخت اقدام کړی. د هغه د معلوماتو له مخې په یوه میاشت کې نیول شوو غلو له خلکو 15 شرادې موټر سایکلان غلا کړي او خرڅ کړي وه. و 2 کس مو نیولی ده چې د غلو مشران دي. یو یم آقا محمد نومیږي چې مشهور په وحید الله دی او بل چې دی ولی محمد ولد حاجی نیاز محمد دی. دوی دواړه خپل اقرار کوي چې موږ کې 6 موټر سایکلونه په دغه ښار کې موږ پورته کوو په هفته کې او بس بیا یو خرڅوو مشکلات لرو د کورنۍ مشکلات وایي لرم نو داسې یو شی وایي په غلا اخته دي. نیول شوي کسان هم پر خپل جرم اعتراف کوي. یو کس وحید الله چې د موټر سایکلانو د غلا په تور نیول شوی وایي چې بل ملګري به یې موټر سایکلان غلا کول او د بور څخه رانیول چې وروسته د مجاهدینو لخوا ونیول شول. داسې و دا سړی په اخته و د وخته څه په دغه کار باندې ما زنګ وکړ ما موټرسایکل په کار دی کارټونه وکیلان یې ماته په لاس راکړي دي. کله چې زه د پارکینګ ته رالم دغه موټرسایکل یوه دانه راسره و نیول شوی یم نو 2 ورځې 3 ورځې د دې بندي وم بیا مې دغه سړی په لاس ورکړی دی و جرم کړی دی اعتراف کوم. د موټر سایکلانو مالکین چې موټر سایکلان ورته سپارل شوي خوشحاله دي او د اسلامي امارت د مجاهدینو څخه مننه کوي. دوی غوښتنه کوي چې د افغانستان اسلامي امارت خلکو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو هغوی اړ نشي چې په غلا لاس پورې کړي. اسلامي امارت زموږ د خوښ کوي چې زموږ موټرسایکلان موږ ته تسلیم شو. کوم وخت چې زموږ ته غلو بیولي وو موږ اسلامي امارت ته خبر ورکړئ په کوم دقیقه چې موږ ته غله ونیول دوی موږ ته راغله موټرسایکلان یې را تسلیم کړل. اوس فلحال موږ ته خپل موټرسایکلان را تسلیم شول. انشاءالله د دې څه موږ منندوی د اسلامي امارت څخه. دا لومړی ځل نه دی چې د اسلامي امارت مجاهدین د غلا په تور خلک نیسي. له دې مخکې هم ډېر شمېر هغه کسان چې نقلیه وسایط او پیسې به یې له خلکو غلا کولې د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا په کندهار کې نیول شوي دي. د مجاهدینو د پر وخت اقداماتو له امله د جنایي پیښو او غلاو کچه 0 ته راټیټه شوې ده.